هند او پاکستان د امریکا په منځګړیتوب له څو ورځنیو بریدونو وروسته د اوربند پر هوکړه پرون سلا شوي، خو وروسته له هغه چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې د چاودونو غږونه واورېدل شول، د هند د بهرنيو چارو مرستيال وزير وېکرم مېسري وویل زموږ ترمنځ چې کومه هوکړه شوې پرلپسې ترې سرغړونې شوې دي. له دې وروسته د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت وویل هیواد د اوربند رښتینې پلي کولو ته ژمن دی، که څه هم هند په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي. د پاکستان او هند ترمنځ د تیرو څو ورځو نښتې په وروستیو څو لسیزو کې تر ټولو جدي هغه بلل کیږي. د ډرون او توغندیو بریدونه هغه مهال پیل شول چې هند د تیرې میاشتې په پای کې د پالګام په برید کې د وژل شوو کسانو د غچ اخیستو په موخه په پاکستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې موخې په نښه کړې. پاکستان د پالګام په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په ټولنیزه رسنۍ ټروټ اعلان وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند هوکړه د امریکا په منځګړیتوب شوې ده، خو له دې اعلان څو ساعته وروسته د هند تر ادارې لاندې کشمیر په سرینګر او جمبو کې ځایي اوسیدونکو او په سیمه کې میشت خبریالانو ویلي چې د چاودونو غږونه یې اورېدلي دي، خو ځایي چارواکو تر اوسه د چاودونو د نوعیت یا د هغوی د موقعیت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تېره شپه بیا د پاکستان د پنجاب په باولپور کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او د کوزي پښتونخوا د پیښور په رینګ روډ سیمه کې هم د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا وسلوالو د 3 هندي سرتیرو سرونه پرې کړي دي، خو مسؤلیت تر اوسه نه د پاکستان او نه هم کومې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی.